نن به تاسو ته ملګرو په واتساپ کې یو بل داسې زبردست سیټینګ ښایم چې دې سیټینګ څخه به انشاءالله تاسو حتما ګټه واخلئ. که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو د واتساپ پروفایل د یو څوک ونه ګوري یا غواړئ چې مشخص شمېرې دې وګوري نور دې نه وګوري یا غواړئ چې هر څوک دې وګوري نو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو دغه سیټینګ ترسره کولی شئ. تر ټولو د محبت تاسو راشئ خپل واتساپ پر راخلاص کړئ. کله مو خپل واتساپ راخلاص کړ دلته لومړی به راشئ پاس 3 ډاټس وګورئ. پاس 3 ډاټس په پروفایل کې په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړ سیټینګز وګورئ. سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړ د هغې وروسته پرایوسي وګورئ. پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. پرایوسي باندې مو چې کله کلیک وکړ د هغې وروسته به تاسو دلته پروفایل پکچرز دغه وګورئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړ هو کین سی مای پروفایل فوټو یعنې څوک کولی شي زما د پروفایل تصویر وګوري. دغه جملې څخه everyone my contacts expect nobody everyone هر څوک یې کتلی شي. مای کنټاکټس هغه شمارې زما سره سوي وي هغه یې کتلی شي او nobody لاندې بېخته یې وګورئ هېڅ څوک یې نشي کتلی او مای کنټاکټس ایکسپټ دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل کسان ورته انتخاب کړئ یعنې کومو کسانو باندې چې تاسو غواړئ څنګه وکړئ خپل د پروفایل تصویر وګورئ. بس هماغه کسان به انتخاب کړئ لاندې چک باندې به کلیک وکړئ همدغه کسان به څنګه کولی شي ستاسو د پروفایل تصویر به کتلی شي. ما اوس everyone ته اړولی چې هر څوک زما د پروفایل تصویر کتلی شي د واتساپ د پروفایل البته دغه یو نو په دې سره تاسو کولی شئ چې همدا ډول ستاسو خپل پروفایل هم ترتیب کړئ. داسې نور ویډیوګانو او ټریکونو لپاره لازما موږ در سره فالو کړئ.